څومره ګناه دي کړي. الله رب العالمین فرمایي اے بنده یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، کستا ګناونه دومره ډیر شي چې د اسمان دی کنارو ته ورسیږي بره او دا د اسمان غاړې ټول ستا د یو کس ګناه ونیسي، دومره ډیره ګناه ته یو کس وکړي. ثم اتیتنی، او ته بیا زما خواله راشي. الله اکبر. د الله خواته ورتګ دا نه دی چې څه ډېر مزل وکړې، د الله خواته ورتګ دا دی په دې زړه الله له ورشم. دلته ناست دی په دې زړه کې یا الله ملامت یم زما توبه، بس د الله ته ورتګ. او بیا ته زمانه بخښنه وغواړې، بیا ته ووایې یا الله ما وبخه، یا الله ما ته معافي وکړه، ګناهونه مې کړي زما نوره توبه. الله رب العالمین فرمایي دا څومره چې دې ګناهونه کړي دومره بخښنه به درته وکړم. غفرت لك ولا ابالي، زه به دې وبخم او زما پروام نشته او نه رانه د چا پلار تپوس کولی شي. الله اکبر. دومره مهربان الله دی زموږ، دومره خو رحم ډېر دی. ګوره په یو طرف ته الله په ګناه غوسه کېږي خفه کېږي، خو بل طرف ته په توبه څومره خوشحالي او هغه توبې ته زموږ خیال نشته. په ځای د دې چې د الله غضب هم ځان ته متوجه کړی، چې د الله رحمت او مینه ځان ته متوجه کړو. الله رب العالمین محبت په څه باندې کوي؟ په توبه باندې. الله رب العالمین فرمایي زه به درته بخښنه وکړم، ته توبه وباسه.